بسم الله الرحمن الرحیم راځو په پلینګ ډاکومنت باندې کلیک نیسو او زمون نننۍ درسم انسرټیو کې د ټیبل سره شروع کړي پاجب شو وخت ناس انسرټیو کې ټیبل ډیر مهم دی صحیح د جدول تاسو ته یا خانه پوری دا ډیر زیات استعمال هم لري نو ډیر مهم بحث دی کله چې دلته راځي دا ګورو مکمل ځان ته ټوټل ګروپ لري اواز په دې ګروپ کې یوز د ټیبل بحث دی اول خدای سره مخکې تاسو وایي ټیبل په وورډ پروګرام کې موږ د 15 طریقو سره جوړوي سو طریقې سره جوړوي چې هغه 15 څخه اول به د نمونه یاد کړم اولنۍ طریقه اتوماتیک طریقه ده دومره طریقه مینوال طریقه ده یعنی په خپل خوښه درېمه طریقه ډراو سپریډ شیټ دی څلورمه طریقه ایکسل سپریډ شیټ دی ډراو دی درېمه طریقه خالي ډراو دی څلورمه ایکسل سپریډ شیټ دی او پنځمه فرام کویک ټیبل دی وای دا اوس ټول بحث سره خو صحیح ده تاسو شمه اوس تر رسیدو راځو اولنۍ طریقه چې مول اتوماتیک طریقه ده هغه دا طریقه چې کړل تر اساس تاسو په دې ساختمان باندې خالی تاویږي خالی ور باندې پوینټر د ستاره تاسو ته یو مقدار جدول جوړي ګره خدا بیا موږ کولای شو بیا د اسلام کو ځان ته په خپل خوښه باندې جوړ کو اول بده د کمپیوټر په خوښه راځي څونه اندازه وي څونه ترتیبي خو بیا کولای شو په دې کې موږ ځان ته اصلاحات راولو ځان ته جوړ کو برابر کو او مقصد دې ځای پورې دا جدول راځي چې ګور هغه ځای کې دا چت کې تاسو ګورئ د چت کې معلومیږي چې لس راګانې څه پکې کې او اته او بخښي لس کالم پکې کې رااله او اته راګان پکې کې رااله صحیح ده نو دا چې کله تکلیف یې دې ځای پورې جدول راځي کچېری تا دغه جدول ته نورم ادامه ورکول چې مخ ته ولاړ شي نو ووري د کیبورډ څخه یو بټن پرس کوي یو بټن ته فشار ورکوي چې هغه د ټیپ په نامه دی د چا په نامه دی ټیپ وګوره د ټیپ نوم تاسو په هر لیپټاپ کې بټن ځان ته لري اخر سیل کې درې یا اخري خانه کې او ټیپ ته په خپل کمپیوټر کې پرس ورکوي فشار ورکوي چې درسو تاسو جدول مخ ته ولاړ شي نورم ولاړ شي مخ ته سم په خلاص په دی باندې پاسورد دلته راځو دا یو طریقه سو دومره طریقه مرتاسه د 15 طریقو څخه چې موږ په ورډ پروګرام کې موږ جدول په 15 طریقې سره جوړوای شو د 15 طریقو څخه دویمه طریقه کومه طریقه و مینوال چې موږ ویلا په خپل خوښه باندې چې هغه دلته انسرټ ټیبل دی کې بل ویني هغه څه کله چې دلته راځي انسرټ ټیبل ورته کلیک کړئ نو په انسرټ ټیبل کې دا رقم یو فریم درکې یو هغه لای سر کې چې په دې کې د ټیبل سایز to fit behavior او remember description for new tables په نوم باندې درې ټایټل درکې اولنی عنوان کې دلته راځي نمبر اف کالمز دی او نمبر اف راز دی د کلمونو تعداد او د راګانو تعداد ورکه هر کوم تعداد جوړ کړي نو په هغه ترتیب سره به تاسو ته جدول ورځي کالم دغه قطار ته وایي قطار نه راځي او را دغه د افقي ترتیب ته وایي چې افقي باندې راځي خیر هغه باندې بیا ماسکو نو راځو موږ درته چې فاس کا مور لاس کالم غواړو او په تعداد د دیش راګانې غواړو صحیح ده دا زموږ طبیعت ته خوښه ده نو کله چې دا وکړي نو تاسو په هغه حساب سره جدول جوړی سپکې سم خلاص وي دی جدول ټول جوړي او فقط په بیل بیل طریقو سره هغه درته جوړي هر طریقه چې به تاسو آسان و هغه طریقه پکې کې مختوړي انسرټ ټیپ کله راسي ټیبلز تراسه انسرټ مینوال دویمه طریقه کې لا خبر اخلاص نه ده په دې باندې کلیک وسه په دې کې اوس دا چې دی اټوفیټ بیهیویر کله چې دلته راسي په دې کې فیکسډ کالم وایډ راغلی دی زه دا جدول او د دې چې دوه کالم بناخمه دی دا ټوله صفه دا رقم نشي کې فکر کړئ ټوله صفه نشي ما جدول زه نه سم کولای پسان کې بل شی سره اضافه کما کې چیرې دلته راسه مخ چې فاس کته ماته 15 کالم صحیح دي لس راګانی راته راکا خو دغه د کالمونو هغه په اصطلاح بار چې دی هغه دوی پوندواله چې دی دغه 0.5 نیم انچ توای انچ نه د انچ دنیا اندازه ده صحیح د دې نیمه توای کله چې تاسو دا وکړئ نو تاسو په هغه ترتیب سره جدول درته جوړي داغه مینوال طریقه ده د خپل خوښه اوس کوم کاش په خپل خوښه باندې په مختلفو شکلو کې جدول جوړ کو بیا چې کله تر راسي د ټیپ ته ادامه ورکې لکه هغه شوکې به ملیدلې مکتبونو شوکې به جوړ کړي هغه سم مختلفي نو په دا شکل سره موږ ته د ساختمان راکې ولې خبره ده چې کچېری بیا تاسو به د دې د سوینې د کاش کې تاسو ته دې څه بیرته په هغه اندازه سره راکړئ لکه څنګه چې مخکې حالت خیر دې باندې بحث کو چې څنګه ټول باندې بحث کو هغه راځي هغه موضوعات ما سره کله کله تلوار وسی چې څنګه کالم خپل په خوښ ورته بل اضافه کو راګان اضافه کو او لاسونه پکې کو هغه اخر کې بحث دی اول تاسو په عمومیت باندې راکړم بل چې کله تاسو انسرټ تراسي او دل تراسي لا خبر اخلاص نه د دویمه طریقه کې د جدول
بحث خلاص سره شریک یې صحیح ده وویل پنځه طریقو سره جدول جوړی هغه د جملې سره یو طریقه وویل سره اتوماتیک طریقه دویمه طریقې ته مینوال وایي چې انسرټیو دي هغه کې موږ د شان سره بحث وکړو بل وایي ارټیفیټ کانټینټ دا پکې مهم بحث دی جدول درکې جدول به ته جوړوای سي ولې خبره ده چې زه نه ارټیفیټ کانټینټ سونه چې زما کانټینټ وی کانټینټ محتویات ته وایي معلومات ته وایي لکه نیم پوسټ سالري د کسانو نمونه یې وظایف دا شي لیکه تنخواګانی دې ته کانټینټ وایي که چیرته دا وکړي ګوره دلته یو کښناک نری ساختمان جوړیږي چې دا موږ جدول دی خدا ستا د کانټینټ مطابق راځي سونه چې هغه ستا ضرورت دی په هغه اندازه باندې راځي اضافي ځای نه نیسي یعنی اوس ته دلته راځي دلته نشته کې چې نیم صحیح ده ټیپ بټن وای تر څو هغه بل هغه ته وړي ټیپ بټن کوم وو پیژن دا سکرین باندې پوښای دا هغه رقم راځي ته نشته کې چې پاس کې جاب دا هغه څه نشته کې سالري نو سونه چې هغه ستا محتویات راځي په هغه اندازه سره جدول کشش کوي خو کچيري ستا معلومات کمی دي جدول بیرته شنه کیږي او خپل هغه په فانی حالت راځي سم خلاص دا دغه نه غټي کسبه سوم دا یا پسپې سره نه یوازې معلومات سره ته ځکه ته وایي ارټیفیکټ کانټینټ صحیح ده نو راځو په داغه شکل سره بیا موږ کوای چې دا رقم دا سي پیراغه کو غاټ کو بس یعنی په خپل خوښه باندې بیا کوي سپا کې لاس وکړو نو بیا کچیرته دا انتخاب کې او دا ختم کې نو بس دا سکارو کې دل تراسه انسرټ ټیبل باندې کلیک وینځه او کلیک او انسرټ تراسه لا خبر اخلاص نه ده صحیح ده بدلته وای ارټیفیټ وینډو بیرته هغه په خوان ترتیب ته وای سونه د پروګرام وینډو د چوکاټ دی هغه اندازه سره جدول کی بل لازم تاسو انسرټ ټیبل باندې کلیک نشئ دلته په دې کې انسرټ ټیبل ترازو بل پکې کې ډېر مهم شی دی چې دلته وای ریممبر ډیسمنشن فور نیو ټیبل اوست ګوره ما څوره د غزې تراله ما دلته د کالمونو تعداد ورته زیات کا دراګانو تعداد مرته زیات کې خو چې کله دوه ماره راسم هغه کې دا بیا په خوانې تعداد دی نو زه وایم چې زما یو جدول ډېر زیات پکاري فاسکه زه د دا جدول د لسو کالمو څخه جوړي لسو کالمو څخه او فاسکه په تعداد د شل دیش راګانی پکې کې موجود وي نو زور دی چې دا ریممبر یعنی په یاد ساته نورې په یاد ساته صحیح نور به یاد ساتي دا کلیک ادا وکړه نو دا وایي خو جدول درته جوړ کړي ولې کته دا کنټرول زد کې یعنی پھر تم دا ختم کی دا جدول ختم کې ک دو موارد تراسه او ټیبل تراسه او انسرټ ټیبل ورته کلیک نو دا به یاد ساتلی خالی وکي کا چې اگین دا وکي کا هغه تاسو ته پاغونی اندازه جدول نه کی سم خلاص چا سم خلاص پدې سم خلاص او دا داسې نه دی چې اوس دا واری بل تعداد ورته ورکې به په هغه تعداد درته سختي سم خلاص انسرټ ټیبل ترازه او دغه نور خبر ختمه شو د جدول جوړولو درېمه طریقه مشته سوایو سویمه طریقه چې هغه مو ډرا ټیبل ویلا کله چې تاسو پر ډرا ټیبل باندې کلیک وکړئ دا تر لاس کې کلم درکې او بیا دا رقم چې څونه جدول جوړې په خپل خوښه باندې هغه جدول جوړوای شي هغه کلمونه ور اضافه کوي دا اردو چې دي دا کلمز دي او دا رقم په دې شکل سره راو دي اضافه کوي باندې بحث کوو چې کلم ورا سمانه لري سره کوم اخر کې بحثونه دي وان کومه باندې سم په خلاص په باندې یعنی په خپل خوښه دي جوړوي سم لکه تاسو کې مثال به داس درته جوړ کما بعض زمون ماورین استلامونه جوړي نو دا رقم ډراو ټیبل چې تور تور کې دا د سر راځي بس دا سره کشي ګور سپې تر پای په دا د سی وې صحیح ده کله چې دې پر دار ورسوه دا غس خورسل درازي دا رقم یو کالم ورته چی بل دا رقم کالم ورته چی او په دا شکل سره یو دا رقم را ورته چی بل دا رقم ورته چی سونه آسان وګره اوس دا د استلام شکل جوړ سم سم په خلاص په باندې کال سې کې خپل معلومات نشته کې د خوا کې هغه ریکوست درخواست د خوا کې ورته جواب نشته کې دا تر دا سپین اوري سپې اوري سره کنه ها چې دا غیر سپې سره اوري هغه سې بس ټیپ بټن چوي بیا زی مختصي صحیح هو رقم جدول چې تاسو جوړ کړئ ټیپ سره مختصي وره سم په خلاص په باندې انسرټ ټیپ درځو د جدول جوړولو درېمه طریقه سره رازو سلنه طریقه ته وای ایکسل شیټ دام درته وایم دا ولې کار نه کوي رازو ایکسل سپریډشیټ دا هم د جدول جوړولو طریقه ده او دا یو طریقه بل هم د چکچیر تاسو په ورډ پروګرام کې محاسبه ته ضرورت سو نو په اوقات کې موږ رازو دا کلیکو چې موږ ته د ورډ پروګرام په مابینس کې د ایکسل پروګرام یو سپریډشیټ راکړي د ایکسل پروګرام هغه د دې داخل د صفحې نص راکړي او بیا چې د موږ هر محاسبه تر سره کو خاص کې یو دوه درې څلور داسې ځلې کما نو کله دا رقم حسابي نشته کوم اخر کې ورته چې د دې مجموعه په لاس راکړه نو دلته راځم اخر کې ولرم اډسم کلیکوم دا کلیکوم نو ماته د هغه حساب مجموعه په لاس کې دا د دې ټوټل سو
او خبره دا چې دغه ټول منیوګان یا ټیبس چې موږ تاسو ورته ویله دا ټول د ایکسل پروګرام سپورټ کې تاسو شین لیدلی دي دا ټول د کوم پروګرام سره لا د ایکسل پروګرام عین زمان کې ته کولای شي چې په دغه کې داخل د ایکسل چې تا ایکسل پروګرام زده یې سچ محاسبات سره کوي سي تر سره کوکه اخر کې ورته دغه ځای د کلیک او دلته راځه دا هم کلیک او د دې څخه آل بارډر واخه څنګه ورته کلیک ونسه نو هغه تاسو ته ورډ پروګرام کې راځي نو دام جدول څه نه جدول خصوصي نه د جدول شکل ایسو نو هغه چې بیا ته رقم استعمالې بل ازو پنځمه طریقه د جدول جوړولو دا د ګورم اول مومات باندې بحث کوم څنګه جدول جوړ کو نو را بس بل کویک ټیبل دی کویک ټیبل چې کله راسي دا په حقیقت کې بلټ ان سټایل نه دی بلټ ان جنتریان دي کلندر صحیح اوس دلته راسي دا ټول جنتریان دي په یو ډیزاین بل ډیزاین کراغلی دي زوز دا یو ډیزاین دي سره کلیکوم او دا د سیلر سره غټوم ته به ما ته وایي چې دا ته جدول نو سوالې سره کوم د جدول جوړول دی کنه نو دې ته موږ جدول نو سوالې ځکه جدول خو یو خانه‌پوري شکل دی یو منظم پلان شکل دی او دا خو جدول کېدای نسی جدول دی حقیقت کې د دې د ډیزاین صرف او شی کته اوس په دې باندې کلیک نشي او د دې سره سید اپشن کلیک او ته ورته آل بارډر کلیک ہے نو جدول څه کوي جدول شي نو دا هم د جدول جوړولو یو طریقه سره شخه بل مهم شي پکې کې پاتې دی انسرټیو تراسه دا هم جدول جوړي کدا به ورسره حساب کو د جدول جوړولو پټ طریقې جوړي دا هم طریقه ده خو دا د پکې کې اساسه طریقه دا صرف یو مفهوم لري نور خلاص دا اوس وای کنورټ ټیکسټ ټیبل وي ته معلومات ولیکه متن ولیکه بیا دا جدول ته واړه معنی دې سي خو زه معلومات نه لرم نو زه بدل تراسه د معلومات ورکړم ارقام معلومات تاسو کوئ زه به تاسو یو اگزامپل جوړ کړم نیم کاما پوسټ او دغه رقم فاسکا کاما او سالری ته نشته کومه تنخواه کاما او اور ټایم ته نشته کومه اني کسانو سر کلاسي تیز خونه ما کله تاسو دغه معلومات دار کوم انتخاب کړئ ګور د یو کار مخ کې اوکي هیڅ د جدول موجودیت نشته نو موږ راځو په اخر کې په دې باندې کلیک نشو اوس بدا اپشن فارس وای کله چې په دې باندې کلیک ونسو او بس ډایرکټ موسیقي مندا وکي کو او بس تر اخر کې مرتو د راوټي بٹن ته دماور کو زمو جدول با مخ ته یو ګرسو نه اسانه طریقه سم خلاص ودی شي نو دا هم یو میکانیزم سو ولازم مرتاسي دا ټول لمه ضرور انسرټ درازو جدول خو طریقې مدونی وکړي دی هغه ټول معلوم کړی چې سره کوم جدول جوړوای سو په کومه طریقه ولی جدول ځان سره نور ډیر زیات محتویات راوړي تاسو په هر نومونو چې جدول جوړ کړئ نو دا سره تاسو دلته فهم وکړئ دلته د ټیبل ټولز په نوم باندې یو ډیزاین او بل د دې لیاوټ اپشن چې په دې باندې موږ بحث کوو